دا کیسه د دویم جنگ عظیم ده چې په دې ټیم کې یو ماشوم ځان له په ونه کې ناسي او ګانې وایي او د هغه مور ښکته جامې انځي. د دغه ماشوم نوم سرګی و. په دغه ټیم کې یو جنگي جهاز راشي او دغه جنگي جهاز په دغه ځای باندې بمباریانې شروع کړي. د مور ډېره زیاته ویریږي او په تښتېدو باندې شروع شي، خو دی ډېر زیات جرأتمند دي او دی یو لنده راوالي او په خپل ذهن کې دغه جهاز وولي. ولې چې ماشوم و او په زړه کې دا سوچ کو چې دا جهاز ما ویشته دی. د دغه ډېرو بمباریانو د وجې نه د دې هلک مور هم مړه شي. دی بیا اودی چې د شپې دی ډایرکټ راپاسي ځکه چې څوک ورډبوي. دی چې کله لاړ شي او وګوري نو ده ته پته ولګي چې دا خو د ده ترور ده. دا ترور ده ته وایي چې راځه چې زه داسې یو محفوظ ځای ته بوځم ځکه چې جنګ شروع دی او ستا مور هم مړه ده. د هلک ډېر زیات خفه شي او دا ترور یې په غېږ کې والي او یو محفوظ ځای ته د تلو کوششونه شروع کړي. خو چې کله دوی د دغې کور نه تښتي نو دغلته بهر ورته پوځیان ولاړي او پوځیان په دوی باندې ډزې شروع کړي چې په دې کې د خوشقسمتۍ نه دغه هلک د دغه ځای نه وتښتي او دغه ترور یې دغلته پاتې شي او په دې باندې ډزې وکړي او دغه ترور وله مړه کړي. دا هلک چې نوم یې سرګی دی په ځنګل کې دغسې ګډوډ ګرځي او ډېر زیات جاړي، خو خواوشا یې هېڅوک هم په نظر باندې نه راځي. دا سرګی دغلته یو څو ګنټې تېرې کړي خو ډېر زیات وږي شوي وي. نو دی د خوراک دپاره ښکته راکوز شي او اوبه څښل شروع کړي. د اوبو څښلو په دوران کې دی د خپو کشارې واوري او د خپو د کشارو د اورېدو نه بعد دی د دغه ځای نه په تښتېدو باندې شروع شي او د یوې غټې ونې په ویښ کې کښېني. د کوم ځای نه چې دغه پوځیان بالکل ښکاره ښکاري، خو د ده سره بله یو مسله وشي او هغه مسله دا وي چې په ده باندې یو مار راشي او دی هغې مار ته ګوري او ډېر زیات یریږي. خو ده ته مسله دا ده چې دی چغه نشي وهلی ځکه چې پوځیان ښکته ناست دي. هغه پوځیان ځان نه ښکته اور بل کړي او د هغې سره سره ځان له د خوراک هم وخوري. د خوراک کولو نه وروستو دغه پوځیان دغه اور مړ کړي او د هغې د پاسه د خوراک هغه ډبې ورتاوې کړي. دا ماشوم خو ډېر زیات وږي نو د دغه ځای نه واپس را روان شي او دغه ډبو طرف ته راشي او په دې کې چې څومره هم د خوراک څیزان پاتې شوي هغه وڅټي. یو څو ورځې دا ماشوم په دغه ځنګل کې تېرې کړي خو ډېر زیات ناجوړه شوي او د ګرځېدو نه بالکل وتي چې په دې کې یو سولجر راشي او هغه فوجي دی راوچت کړي او خپل هسپتال ته یې بوځي په کوم ځای کې چې د پوځیانو علاج کیږي. دغه ټول پوځیان په دې ماشوم باندې ډېر زیات خفه شي او دی د خپل علاج ځای ته بوځي او هلته پې خوراک هم وکړي، اوبه والا هم ورکړي او غواړي چې دا هلک بالکل ټیک ټاک شي. یو څو ګنټې دغسې تېرې شي او دا پوځیان ځان له ګپ لګي چې په دې کې په ناڅاپه کې په دوی باندې دماکه وشي او دوی ډېر زیات ویریږي. بل طرف ته دا ډاکټره د دغه ماشوم علاج کوي او ډېر زیاته خوشحاله وي ورسره. خو چې کله نور مریضان پوځیان راشي نو دا ښځه د هلک د خوا نه پاسي او د هغې پوځیانو د علاج دپاره لاړه شي. دلته دا ماشوم د یو بل زخمي پوځي سره ځان له ګپ لګي او هغه ته وایي چې زه به پوځي جوړېږم خو ما ته پوره طریقې وښایه چې زه به څنګه پوځي جوړېږم. او دا مشر سړی پورې خاندي. لږ ټیم بعد دا کرنل راشي او دا کرنل دغې هسپتال ته لاړ شي او دی چې کله ماشوم ویني د هغه سره کیني او خبرې اترې ورسره شروع کړي. لږ ساعت وروسته دغه ماشوم دغې کرنل ته وایي چې ما له خپله تماچه راکړه. دغه کرنل وله خپله تماچه ورکړي خو دی ورته وایي چې په دې باندې دا نوې ډیزاینونه څنګه دي. نو دا کرنل ورته وایي چې دا ماله آرمي چیپ راکړې ده او دا یو خاص قسمه تماچه ده چې دا نورې د هېچا سره هم نشته دی. د لږ ساعت دپاره دغه تماچه دغه ماشوم سره او دغه ماشوم پې لبي کړي خو بیا یې ترنه دا کرنل واخلي او په خپل پاکټ کې واپس کیدي. بیا ورته دغه ماشوم خپله خېټه وښیي چې په هغې باندې د یو ټینک جوړ کړي. دغه ماشوم بیا دغې کرنل ته هم وایي چې تا له هم زه یو جنګي جهاز ستا په لاس باندې جوړوم او هغه ورله دغه جهاز جوړ کړي. لږ ساعت وروسته دغه ډاکټر دغې کرنل خواته راشي او دغې کرنل ته وایي چې دې ماشوم په باره کې به څه حکم وي او دې ماشوم سره او مونږ څه کوو. نو دا کرنل ورته وایي چې ماشوم بالکل لا ټیک نه دی او چې کله هم ټیک شي نو دی او مونږ یتیم خانې ته بوځو او هغلته به دې اوسي. یو څو ورځې بعد دغه کرنل دغه ډاکټرې ته وایي چې دا هلک به اوس مونږ یتیم خانې ته بوځو. خو دغه ډاکټره ډېره زیاته خفه شي او د خفګان نه په ځان پسې ور بند کړي. دغه کرنل دې ماشوم ته پوره خبره کول غواړي نو د هغې دپاره دا دواړه کیني او دا کرنل غواړي چې زه ته پوره کیسه وکړم چې تا زه چېرته بوځم. خو د کرنل د خبرو سټارټ کولو نه مخکې دا ماشوم دغې کرنل ته وایي چې زه تا ډېر زیات مس کوم او ته چېرته تللی وې زه په تا پسې ډېر زیات خفه وم او غاړه وله ورکړي. کله چې دا خبرې واوري نو دغه کرنل ډېر زیات خفه شي او په سترګو کې اوښکې راشي او ځان سره دا فیصله وکړي چې دا هلک به زه د سره یتیم خانې ته نه بوځم او دې به زه ځان نه خپل زوی جوړوم. او د دې سره سره دغه کرنل د یتیم خانې هغه کاغذونه په خپلو لاسو کې وشلي. یو ورځ بعد دغه پوځیان دا فیصله
وکړي چې دغه سرګی له مونږه د پوجانو وردي جوړو او د هغې دپاره د دوی سره یو زوړ وردي هغه زړه وردي راواخلي او د هغې نه سرګی له ښکلې وردي جوړه کړي. کله چې دغه وردي جوړه شي نو دغه ماشوم ته دا کرنل ووایي چې دا وردي اوس واغونده او دې هغې وردی ته ډېر زیات خوشحالېږي. دغه ماشوم چې کله دا د پوجانو دا وردي واغوستا نو ډېر زیات خوشحالېدو او د خوشحالۍ نه یې په دغه ځنګل کې منډې شروع کړې. خو د ده دا خوشحالي د زیات ټیمه پورې نه وه ځکه چې په دوی باندې په دغه ځای کې اټیک وشي، جنګي جهاز راشي او په دوی باندې بمباري وکړي. خو دغه کرنل د دې ماشوم خیال وساتي او یو محفوظ ځای ته یې بوځي. په دې حمله کې زیاتره فوجیان انجرډ شي. نو دغه ماشوم بیا د دغه زخمیانو خواته راشي او دغلته چې څومره هم زخمیان دي دغه ټولو زخمیانو له دا ماشوم اوبه ورکړي. د حملې نه یو څو ورځې وروسته دغه ماشوم د دې ښځې په غېږ کې ودی او دا ښځه غواړي چې دې کرنل ته څه خبره وکړي، خو دغه سرګی راپاسي او خبره په نیمه کې پاتې شي. لږ ساعت بعد دغه ماشوم خپل شی وینکي او خپله ګیره اخروي، خو دغه کسان پورې خاندي چې ستا ګیره کوم ځای ده چې ته یې اخروي، خو دی وایي چې زه د جنګ دپاره ځان تیاروم او دا ځل به زه جنګ له ځمه کو هر ځای ته یي. دغه سرګی بیا راشي د کمانډرانو خواته او دوی ته وینا وکړي چې ما ته څه کار حواله کړې، زه هسې نشم کېناستی، زه بور کېږم. په دغه کې ورته یو کمانډر وایي چې ستا دا مخ ولې وینې دی؟ دی ورته وایي چې دا په بلیډ باندې لګېدلی دی ځکه چې ما شیوینګ کوو. د دغه نه وروسته ورته دغه کرنل وایي چې ورشه او په ټرک کې خطونه راغلي دي د سولجرز د فیملي د طرفه، نو ورشه هغه راوړه او په ټوټل پوجانو کې تقسیم کا. نو دی په منډه لاړ شي او دغه ټول خطونه راواخلي. کله چې دغه خطونه د نور فوجان ویني نو د خوشحالۍ نه ډېر زیات په ګډا باندې شي او ډېر زیات خوشحالېږي چې زموږ د کورونو د طرفه موږ ته خطونه راغلي دي. د دغې په سباله دې ماشوم یو دوربین راغستی او دغه دوربین په ذریعه باندې غیر چاپیره ځایونه سی کول. کله چې دغه ځایونه سی کول نو د یو بوټ ولیدو او د چې کله دا بوټ ولیدو نو ډېر زیات حیرانه شو چې دا څوک دی. نو زر په منډه د خپل پوجانو طرف ته لاړو او هغوی ته دغه ټوله کیسه وکړه چې دغلته ما یو بوټ لیدلی دی او ناشنا سړی ماته ښکاري. دغه ټول پوجان په دغې پسې لاړو. دغلته دې پوجانو د نورو سره جنګ شروع شو او هغه دواړه کسان یې ونیولو. په دغه ماښام له دغه ټوله کیسه دغه فوجي دې کرنل ته وکړي چې ستا زوی خو نن کمال کړی دی ځکه چې د هغه په ذریعه باندې موږ نن 2 فوجان نیولي دي او هغه هم زموږ د دشمن وو او که چېرته دی نه وي نو بیا موږ زیات تاوان کړی و. کرنل چې خبرې دا کله واوري نو هغه ډېر زیات خوشحاله شي او دغه ماشوم له شاباسي ورکړي چې تا خو نن کمال کړی دی. دغه کرنل بیا دا فیصله وکړي چې دی د هغې جینۍ خواته لاړ شي او هغې ته خپل اظهار وکړي. خو دی چې کله لاړ شي نو دغه جینۍ خواته بل یو فوجي راغلی او دغه فوجي کوشش کوي چې دې جینۍ ته د مینې اظهار وکړي. کله چې دغه دواړه راشي او کرنل چې دا جینۍ ویني چې دا خو د بل چا سره لګیا ده او د بل چا سره د مینې اظهار کوي نو ډېر زیات خفه شي او نه غواړي چې دغه هلک دغه ټولې کیسې ویني. خو دغه ماشوم په زورونو باندې د دغې کرنل ځان خلاص کړي او د دغې ښځې خواته لاړ او خپل پلار یعنې کرنل ته آواز وکړي. خو کرنل بیا په هغه ځای کې نه او د هغه ځای نه تښتېدلي. څو ورځې بعد د دغې پوجان یو سخت جنګ شروع وي خو د جنګ د منځ ته دغه ماشوم لاړ شي او دغه پوجان ډېر زیات منې کوي چې ته دلته څه کوې او ډېر ورته وکارېږي. خو دی وي چې زه دلته جنګ له راغلی یم او زه به خامخا جنګېږم. خو دا فوجي ورته وی چې دا زما طرف نه تاسو ته آرډر دی او تاسو به خامخا دې ځای نه ځئ. نو دغه ماشوم بیا یو پټ ځای ته لاړ شي او هلته کښېني. خو دلته جنګ ډېر زیات په تیزۍ سره روان او دوی چغې وهي او دوی ته پته ولګي چې زموږ ټول کنیکشن خراب شوی دی. سرګی چې دغه خبرې واوري نو دی غواړي چې دغه کنیکشن دی په خپله برابر کړي او په ملاسته روان شي او د دغې تار خواته ځان ورسوي. دغه تارونه دواړه کلک کړي او کنیکشن بالکل بحال شي او دغه فوجان ډېر زیات خوشحاله شي چې زموږ کنیکشن برابر شو او اوس په موږ د هیډ کوارټر سره خبرې کولی شو. په دغه ماښام له دا ماشوم ځان سره وایي چې زه به دغه خپل پلار او دغه ښځه یو ځای کوو. نو دې دپاره دی یو پلان جوړ کړي او هغې کارډ یا ته هغې ښځې ته ووایي چې ته ورشه او کرنل ډېر زیات بیمار دی. دغه ښځه ډېره په منډه د دغې کرنل خواته لاړه شي او هغه کرنل په زور باندې راپاسي. خو چې کله دغه کرنل راپاسي او دې ته وایي چې ما له خو هېڅ چل هم نشته تا زه ولې راپاسولم. خو دغه ښځه ورته وایي چې ما ته سرګی ووایي چې دی ډېر زیات بیمار دی او زه غواړم چې ستا پوره معاینه وکړم او که تا له هر قسمه بیماري هغه بیماري زه ټیک کول غواړم. خو دا کرنل ورته وایي چې ما له هېڅ بیماري نشته او زه بالکل ټیک یم. نو دغه ښځه ډېره زیاته وشرمېږي او د شرمېدو سره دغه ځای نه ور وتښتي. خو دغه کرنل په دې پسې شاته لاړ شي ځکه چې دی هم غواړي چې دا موقع مس نه کړي او د دغې ښځې سره پوره خبرې وکړي او چې څومره هم مس انډرسټینډینګ د دوی په منځ کې هغه ختم کړی شي. سرګی دغه ټولې خبرې په خپل دوربین کې ایني. دی چې کله دوربین ګرځي نو دی دغلته 2 سپي ویني او دی غواړي چې دغه سپو خواته لاړ شي. دی چې کله دغه سپو خواته لاړ شي او دی غواړي چې په دې باندې سورلي وکړي نو دوی ولې اجازت ورکړي چې بالکل ته په دې باندې سورلي کولی شي او دی په دغه سپو باندې سورلي شروع کړي. خو په ناڅاپه کې دغه سپي یو پیشو ویني او دغه پیشو د لیدو
سره دا سپي پای پښو پسې روان شي ډیر په تیزه باندې او د سرګې د ورتاوېدو خطر هم زیاته شي. کله چې دا پوجان دغه سپي ویني نو دوی په دغې پسې لاړ شي او دوی غواړي چې دغه سرګې بچ کي په خپل موټر سایکل باندې کینی او روان شي پسې او د سپو مخې ته ودرېږي. د هغې د وجې نه دغه سرګې بال بچ شي کنه دی به اوس ورتاو شوی و. بل طرف ته دغه کرنل په دغې ښځه پسې روان وي او دغې ښځې ته ټول رښتیا خبرې وکړي او دې ته ووایي چې آیا ته د سرګې مور جوړېدی شي، مطلب دا چې ته زما سره واده کولی شي. خو دوی چې کله دا خبره کوي نو په دې کې یو پوجي راشي او هغه پوجي دې ته ووایي چې د جنرال کمانډ نه آرډر دی او موږ به د دې ځای نه ځو ځکه چې دلته حمله کېدو واله ده. نو د دوی ټولې خبرې په نیمه کې پاتې شي او په سبا له دا ټول د دغه ځای نه روان شي او سرګې هم ورسره وي. لږ ټایم بعد دوی ګاډو ته وخېجې په ګاډو کې روانې چې په ناڅاپه کې په دوی باندې دماکه وشي او د هغې دماکې په وجه باندې دنیا شي پوجان د دوی مړه شي او دا سرګې ډېر زیات خپوي. سرګې لاړ شي د کرنل خواته او کرنل ته وینا وکړي چې ما ته څه حکم دی او زه څه چل وکړم. کرنل د یو بل کمانډر سره لګیایي او هغه کمانډر د ته وایي چې ته ورشه او د فوج وردیانې چیک کا چې د هغوی وردیانې څنګه دي. دی لاړ شي او یو بل فوجي ځان سره کي او د هغې ټولو وردیانې چیک کي چې د چا وردیانې خرابې نه دي. سرګې دې فوجي ته ووایي چې ته به د ټولو هغه کسانو نومونه ولیکې د چا یونیفارم چې خراب شوی دی او د چا وردیانې چې خرابې شوي دي. نو دی دغه نومونه ولیکي او هغه نومونه د کمانډر خواته اوسي. په دویم جنګ عظیم کې چې کوم پوجیانو د ملک دپاره څه خدمت کړی دی او د خلکو ژوندونه یې بچ کړي دي نو د هغوی دپاره میډل ورکو او هغه میډل یې دا ځل سرګی له ورکو او سرګی ډیر زیات خوشحالېده چې ما ته هم میډل میلاو شو. او د دې سره سره په 1943 کې دله د دنیا د ټولو نه وړوکې ماشوم پوجي اعزاز ورکړی شو. که چېرې ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره لایک ضرور کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ډیره مهرباني.